علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې ټول راته روغه جوړه وئ. یو ځل بیا د هغو دوستانو څخه هیله کوم چې زما یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب، زما یوټیوب چینل د سبسکرایب او تر څنګ کې بیل ایکن هرومرو ووهئ او تر څو ویډیو هم تر تاسو ورسیږي او ویډیو هرومرو در سره لایک کړئ. دغه ویډیو هم د فیسبوک په اړه ده. فیسبوک کې اوس د نوی اپډیټ فیسبوک کې تاسو چې کوم خپل بیکار اکاونټ چې وي هغه چې ډیلیټ کوئ یعنې ختم کوئ پرېښه، نو هغه یو آپشن چې وي نه لري نوی فیسبوک کې. اوس مې داسې نوې طریقه درته راوړې ده چې په هغه نوې طریقې سره خپله یو اضافي فیسبوک آی ډي تاسو غواړئ چې د تل لپاره یې بند کړئ، نو هغه طریقه درته ښیم. روبشئ دغه نوې آی ډي مې جوړه کړې ده، په دغه آی ډي کې چې د ډیلیټ شوی نه لري. نو زه په خپله آی ډي کې چې زیړ اکاونټ مې چې دا زه چې اوس هم یوز کوم استعمالوم، نو په دغه کې لري هغه آپشن، خو د بل کې نوي آی ډي کې نه لري. لکه زه چې اوس درته وښیم مثلا دلته کې کېدو نه دلته څلور پنځه اول یې څلور لرلی، اوس دغه چې د پنځه لري. وین اکسس اونر ده اینډ کنټرول په دانده چې کلیک وکړئ د ټکی مې چې په وکړه په دانده چې سره کلیک وکړئ نو تاسو ته به هغه ډیلیټ اکټیویشن چې ډیلیشن اینډ ډیلیټ دانده به چې کلیک چې وکړئ د منځنی یو دی، نو تاسو چې ډیلیټ اکاونټ نه وړئ. نو دغه یو چې دا په نوي فیسبوک کې نه وړئ. لکه زه چې اوس په نوي فیسبوک ته درته لوډ شم، په نوي فیسبوک کې زه یې درته ښیم. نو دا نوی اکاونټ ده، په نوي اکاونټ کې هغه ډیلیکشن یعنې کوم چې اکاونټ هغه ډیلیټ آپشن چې لري دغه نوی اکاونټ یا نوی فیسبوک آی ډي نه لري. نو دلته زه درته وښیم دا نه څلوره لري خو پنځه شپږ نه لري، لکه مو په زوړ اکاونټ کې چې لري ځینې اکاونټ کې، نو دا وینې دغه نه لري. دغه څلور یور انفرمیشن یعنې اکټیویټي لاګ ده، اکسس یور انفرمیشن، ټرانسپرنټ اینډ یور انفرمیشن ده، لرن هاو ټو منیج اینډ یور انفرمیشن ده چې لري څلور لري، دنه اضافه چې شي نه لري. په بل او زوړ اکاونټ کې چې ده هغه کې زما ټوله لري. اوس پروشه زه یې طریقه ته ښیم. لوړ به شي خپل هغه ته دغه جیمیل زر کپي کوم تر څو زه آی ډي چې کوم لوګین کوم. نو دلته زه یو څه طریقې ته ښیم. اوس دغه نوې آی ډي کې دغه یو لینک چې ده دا لینک ډېر مهم ده. دغه لینک به تاسو زما د ویډیو نن د بلاګر نه به تاسو راواخلئ، په بلاګر کې به پرېت وي. نو دغه لینک به تاسو راواخلئ، کاپي به کړئ، په میسیج کې دې ته سینډ کوئ، په میسیج کې دې ته چوئ، او که د همداسې په همدې نوټپیډ کې تاسو لرئ د نوټپیډ کې ټیک سلیکټ کړئ، دلته براوزر ځي یا په میسیج کې چې میسیج کې سره کلیک په ډایرکټ تاسو آپشن درکړي. دلته ډېر براوزر نه په لیټ فیسبوک کې ځي چې کوم خلاصوم. نو لیټ فیسبوک لږ څه صبر ورته کوم تر څو د چې کې د انټرنیټ کار وکړي او تاسو مخ ته ولاړ شئ. نو دلته چې کې منه چې خپل آی ډي پاسورډ او نمبر او پاسورډ وړئ. نو زه غواړم دغه پاسورډ اوس دغه پاسورډ مې چک ویرم کړم. څرنګه چې لوګن شم ډایرکټ مته ډیلیټ اکټیویشن شي مته کوي. نو دغه د چې د اخري آپشن چې د دویم په دای دویم یو وند چې کې کلیک ودانې منټایزیشن سیټینګ او د اکټیویشن ډیلیکشن دا چې د اخري دویم چې د خراب ته په کاړه لیکه په داند چې کې کلیک وکړئ نو سم دستي به چې کې د ډیلیټ اکاونټ په داند چې کلیک وکړئ. اوس د دویم اوس په دا همداسې د اخري کشینو علامه ټیک مارک وای. اوس په داند کلیک وکړئ لاندې بلوډ شي بیا هم ډیلیټ اکاونټ بوای. نو دلته وینئ تاسو هغه نوي آی ډي دوه هماغه زه ډیلیټ کوم نن تل لپاره له ختموم د فیسبوک څخه. نو په داسې کې تاسو چې کوم پاسورډ ورکړئ هغه چې ورکړئ تاسو چې کنټینیو په دا کنټینیو باندې چې کلیک وکړئ تاسو به چې وکړئ آی ډي به ډیلیټ اکاونټ بیا ډیلیټ اکاونټ وای. نو تاسو به چې دا وینئ کنفرمیشن پرمنټ ان اکاونټ ډیلیکشن داسې کې ټول معلومات لري. اوس په دانده چې کلیک وکړئ نو تاسو آی ډي چې شوه خانو اوس یې سره کوم ریفرش کوم یوس په خپل وینئ چې مو اکاونټ شي ډایرکټ پیچ شي خانو شي سکرین وینئ زه خپل اکاونټ نه وته ما اوس سره نه بیا خپل اکاونټ ته لوګین کېږم. نو پاسورډ مې ورکړ هغه نوی اکاونټ ده. اوس دلته چې لوګین په دا کنفرم یور آیډنټی په دانده کلیک کوم. دانده چې کلیک وکړو اوس په مخ ته تاګ ورشي. دا مخ ته تاګ چې یور وانز نه ټراینګ یور فیسبوک پرام یور ان تاسو کولی چې بیا ځل پر ورننه او خپل فیسبوک ته نو تاسو به د کلای شي په دا کنټینیو لوګین به کلیک وکړئ نو کنفرم وای. دا کنفرم باندې چې کلیک وکړئ نو تاسو ته چې وکړي اوس بیا لږ صبر ورته وکړئ دغه کنفرم باندې چې کوم کلیک کوم. دا کنفرم باندې چې کلیک وکړئ نو سمدستي یو بل هم درته شي بل مشخصه هم درته راځي د فیسبوک په اړه ولته په خپله دې ته لیکي.
نو دنده چې ورته دلته دې ته لیکه چېرته تاسو غواړئ چې تاسو دغه آی ډي چې کینسل یې کړئ یا ډیلیټ شي تاسو نه غواړئ د آی ډي چې کړئ ختم یې کړئ نو دغه به چې د 2022 کال د جنوري میاشتې په اول تاریخ باندې د فیسبوک څخه د تل لپاره ختم شي دغه آی ډي که چېرې نه غواړئ چې دغه څه شي نو ختم یې نه شي یعنې تاسو ورلوګن شئ نو کینسل ډیلیشن ووایئ نو بیرته به تاسو خپله آی ډي ته څه شئ ورلوګن شئ یعنې ورننوځئ نو دغه آی ډي به دا نه تاسو خپله کې وینئ په دغه طریقه ده خو تاسو به دغه آی ډي چې 2022 اوس د 2022 کال د جون میاشتې په اول تاریخ به چک کېږي دغه آی ډي پر خو په دې شرط چې دغه فیسبوک آی ډي ته به تاسو لره نه ورنوځئ دغه طریقه هم چې وکړه نو همداسې به پرېږدئ چې د جنوري میاشتې په اوله نیټه چې تاسو دغه آی ډي ته ورنوځئ ورلوګن کېږئ بیخي به ورلوګن شئ یعنې د فیسبوک څخه پراخه ورکه شي مخیزه په فیسبوک کې به دغه آی ډي نه لیدل کېږي تاسو به دې نوم سرچ یا په نمبر یا په کوم نمبر چې تاسو هر آی ډي جوړه کړې نو زه کینسل ډیلیکشن وایم تېرېږم زه یې نه ډیلیټ کوم یعنې نه یې ختموم زه غواړم چې بیرته ورننوځم خپله فیسبوک آی ډي ته دا به نورو خلکو ته داسې میسیجونه هم دي چې سګا به داسې ښیي که بلاک شوي نو زه بیرته په هغه مې کړه آی ډي نو زه خپله آی ډي ته څه شوم لوګن شوم نو دغه ویډیو لرم چې ویډیو مې راسره خوښه شوې وي یو څه مې ترې زده کړي وي نو ډېره په زړه مهمه ویډیو او ډېرې راڅخه په میسیج کې هم پوښتنې کړې وې او ځینې یې راته ویلي وي چې موږ نشو کولی چې خپله آی ډي چک کړو بلاک یې کړو یعنې ختم یې کړو تل لپاره نو دغه به څه کې یوه میاشت وخت نیسي 10 ورځې نیسي 10 ورځې نه وروسته تاسو دغه اکاونټ شه تل لپاره ختمېږي نو دغه ویډیو نو دوستانو پلیز مهرباني وکړئ زما یوټیوب چینل د نورو سره هم شریک کړئ تر څو نور هم ترې خبر شي په واتساپ او ټلګرام نور ګروپ کې هیله لرم چې دا ویډیو مو خوښ شي ویډیو د سره لایک او ترڅنګ چینل د سبسکرایب کړئ او بیل آیکن هر ومنوئ تر څو ما ویډیو کوم در رسیږي د بل ویډیو لپاره چې د خدای په